دلته یو اهمه مسله هغه د بل حدیث کې بیان شوی دی او دا حدیث وایو بیا به د هغې نه بعد چې دی نو مسله ذکر کوو. د حدیث نه مخکې یو مسله مې ذهن ته راله هغه ده چې ما دا ووایي چې خاوند د ښځې سره کوروالی نشي کولی چې کله ښځه بیماره وي د حیض په بیمارۍ سره چې دا زنانه کله پاکه شي که نه پاکه شي او څو پورې غسل نه یې کړی هغه وخته پورې ورسره کوروالی نه کېږي. اگر که بعض علماو دا قول دی چې پاکه شوه بس دې سره کوروالی کېږي. هنا جمهور العلماء د امت اکثر علماء دا وایي بلکې بعض علماو خو بلا اجمام ذکر کړی ده اگر که کمزورې خبره ده چې کله زنانه د حیض نه پاکه شي نو چې څو پورې غسل نه یې کړی خاوند ورسره ملاقات نشي کولی. ملاقات معنی یعنی کوروالی. دلیل پې څه دی؟ الله قرآن کې ویسألونک عن المحیض، ای پیغمبره دوی تا نه تپوس کوي د حیض په باره کې. قل هو اذی، ته ورته ووایه دا ګندګي ده. فاعتزلوا النساء فی المحیض، نو د حیض په دوران کې د زنانو نه ځان لرې ساتئ. د څه نه لرې ساتئ؟ کوروالی. دا مطلب دی ځان ته لرې ساتئ یعنی یهودو په شان چل به وکړو. انشاءالله دا به حدیثونو کې راشي. کیدای شي نن خو وخت ختمېدو والا دی روان درس کې چې یهودو به د حیضې زنانه سره څه تعلق ساتو او نصاراو به څه چل کوو او زمونږ په امت کې د څه ګنجایش دي او د څه نه دا انشاءالله دا بیانوي. معنی دا چې د زنانو نه ځان لرې ساتئ یعنی کوروالی به ورسره نه کوو. ولا تقربوهن، نږدې کېږئ به ورته نه حتی یطهرن، تر دې چې پاکې شي. فاذا تطهرن، نو کله چې پاکې شي بیا ورسره میلاویږي. نو پاکوالی څو پیرې ذکر کو؟ 2 پیرې. اول پیر حتی یطهرن، تر دې چې د دوی وینه ودرېږي. فاذا تطهرن، نو کله چې پاکې شي په څه سره؟ په غسل سره، نو بیا ورسره ملاقات کوه، بیا ورسره کوروالی هغه کولی شي. والله اعلم.